عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم. ليلة القدر شب قدر د ليلة القدر ته شب قدر ته ځکه شب قدر وایي چې قدر معنا ده اندازه کول. نو په دغه شپه باندې الله تعالی د ټولو انسانانو ښه اعمال اندازه کوي چې په دې کال کې د څومره عملونه ښه کوي او څومره عملونه بد کوي، او په دې کال کې به څومره خلق مړه کېږي، څومره خلق به پیدا کېږي. دارنګې په دې کال کې د دوی د خوراک د باران او د غالې دانې د فروټو د میوو د خوراک څومره به د استعمالي څومره به کېږي. مطلب ټول شیان په دغه شپه کې د کال دپاره اندازه کېږي. یا ځکه ورته قدر وایي چې قدر په معنا د شرف سره دی. دا ډېر د قدر او د شرف او د عزت شپه ده، ځکه چې لکه دې حدیث کې چې راغلل څوک چې تهجد وکړي په شپه د قدر کې، د شپې لمونځ وکړي په شپه د قدر کې، تهجد وکړي په داسې حال کې چې دی مؤمن دی، په الله ایمان لري، او په داسې حال کې چې د نیت د ثواب کړی وي، صرف او صرف د الله رضا مطلب ده او ثواب مطلب دی، ریا نه ده مطلب. نو اوبه بخښلی شي ده لره مخکیني ګناهونه به ټول ورته وبخښلی شي. د مخکیني ګناهونو بخښلو مطلب دا دی چې دوه قسمه ګناهونه دي د انسان. یو قسم هغه ګناهونه دي که نه چې هغه د الله تعالی حقونه دي، لکه مونځ یې نه دی کړی، روژه نه ده نیولې مثال په طور، زکات یې نه دی ورکړی داسې نور. نو دا به الله تعالی ده ته په دغه شپه بخي، خو په دې شرط چې توبه وباسي. دارنګې دا نور ګناهونه توبه وکړي. او دویم قسم هغه ګناهونه دي که نه چې هغه د انسان حق دی، انسان ته دوکه او فریب ورکړی او انسان نه ځمکه غصب کړي، د انسان دین ورسره د نه ادا کوي، د انسان امانتونه ورسره دي نه ادا کوي، او د انسان نه چې دی د هغه ابرو ناموس دی تاوان اړولی، ظلم یې پرې کړی. نو دا هغه ګناهونه دي چې د انسان حق دی. دا خو توبه ترې ضرور ده، خو د دې سره سره دا نه بخښل کېږي تر څو پورې چې د هغه چې تا د چا سره ظلم کړی او یا د خدع او فریب ورسره کړی، نو د هغوی نه عفو ونه غواړي. نو په دغه وخت کې تاسو کوشش وکړئ چې د دغې خلکو نه د خپلو هغوی ته خپل امانتونه وسپارئ، او کوم غصب او ظلم چې شوی دی هغوی ته وسپارئ او مغفرت او دعا ترې وغواړئ. بله خبر پکې دا ده چې د لیلة القدر چې دی ډېر علما دا وایي چې دا په رمضان کې ده، بیا ډېر علما دا وایي چې دا په آخرو لسو شپو کې ده، خو بیا ډېر علما دا وایي چې په دې آخرو لسو شپو کې نه ده معلومه چې په آخرو لسو شپو کې په کومه شپه کې ده، یقیني نه ده معلومه. دا خو یوه خبره شوه. دویمه خبر دا ده چې بیا اکثره علما دا وایي چې یقیني خو نه ده معلومه، خو زیاتره احتمال دا دی چې په دغې طاقو شپو کې وي. طاق 20م 23م 25م 28م 29م طاقو شپو کې. بیا علما دا وایي چې کیدای شي او بهتر او د اکثره علماو قول دی چې دا د 28م په شپه، د 28م په شپه اکثره علما دا وایي چې د 28م په شپه ده. او بله خبر دا ده چې دا د لیلة القدر چې دی په دې کې هر عبادت چې وکړي دا د 83 کالو او د 4 میاشتو نه چې سړی عبادت وکړي زیات اجر لري. یعنی یو سړي 83 کاله عبادت کړی، 83 کاله 4 میاشتې عبادت کړی او صحیح عبادت یې کړی او د الله په نسبت باندې مقبول عبادت دی، د دغې نه د دغې یوې شپې د عبادت اجر زیات دی، د دې یوې شپې د دې اجر زیات دی. نو که هغې کې ته ذکر وکړي، دې شپه کې تلاوت وکړي، صدقه وکړي، زکات ورکړي او منځونه وکړي، ذکرونه وکړي، تلاوتونه وکړي، دعاګانې وکړي، نو دغه عبادات په تا دپاره د هر یو عبادت په تا دپاره څنګه شمارېږي؟
د 83 کالو او د 4 میاشتو د عبادت نه به زیات دی تا دپاره شمارېږي. نو کوشش دا وکړئ چې په دغه خرنې 10 شپو کې تاسو هره شپه طاعت او عبادت وکړئ، هره شپه څه صدقه وکړئ، هره شپه تلاوت وکړئ، هره شپه ذکر وکړئ، هره شپه دعا وکړئ، هره شپه. نو په دې کې به ليلة القدر هم راشي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.